سلامونه و نیکې هیلې درنو قدرمنو هیوادوالو په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسېږي. قدرمنو هیوادوالو نن یو ځل بیا زه عارف وریا ستاسو په چوپړ کې له نوي او ډېر مهم درس سره حاضر یم. هیله ده چې د ویډیو تر پایه پورې له ما سره واوسېږي. قدرمنو هیوادوالو نن در سره انډیفینټ آرټیکل شریکوم چې ډېر مهمه دي. موږ تاسو په روزمره خبرو کې ډېر استعمالوو، په لیکلو کې، خبرو کې، او د ګرامر یو مهمه برخه ده چې باید موږ تاسو ورباندې ښه پوه شو. سلام هموطنان نهایت عزیز، امیدوار هستم خوب و سر حال باشین. دوستان عزیز، امروز باز من عارف وریا در خدمت شما عزیزان با یک درس جدید و خیلی مهم که به نام Indefinite Articles است امرایتان شریک می سازم. امیدوار هستم تا آخر ویدیو با من باشین تا که با هم یک جا یاد بگیریم. دوستانو کچیرت از ما د یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو هیله ده چې سبسکرایب کړئ، ویډیو له ملګرو سره شریک کړئ ترڅو تاسو نور ملګري هم له دغه ویډیو څخه ګټه واخلي او د انګلیسي ګرامر او د انګلیسي ژبه زده کړي. هموطنان نهایت عزیز، لطفاً اگر چینل یوتیوب مرا سابسکرایب نکرده باشین لطفاً سابسکرایب کنین و ویدیو را با دوستانتان شریک کنید تا دیگه هموطنای ما ازش استفاده کنه، لسان انگلیسی را یاد بگیره و با گرامر هم آشنا شوند. پس بیاین که درس جدید با هم شروع کنیم. قدرمنو هیوادوالو، تیر درس 2 درسو چې هغه ویډیو ما په یوټیوب کې پوسټ کړی و، تاسو ولیدله چې په ډیفینټ آرټیکل باندې ما خبرې کړې، خو په کامنټ کې ځینې هیوادوالو لیکلي و چې په دغه ډیفینټ آرټیکل باندې صحیح نه دي پوه شوي. نن یو ځل بیا هغه درته تکراروم، د هغې نه وروسته بیا په انډیفینټ آرټیکل باندې خبرې کوو ځکه چې دواړه سره تقریبا په یو کټګوري کې راځي چې دواړه آرټیکلز دي، یو ته وایي ډیفینټ آرټیکل، بل ته وایي انډیفینټ آرټیکل. دوستان عزیز، ویدیوی قبلی را که با شما شریک کرده بودم درس 82 که درباره definite article بود. بعضی از دوستا هموطنان ما در کامنت نوشته کرده بودن که درست نفهمیدن. میخوایم که یک بار دیگه خلاصه‌اش براتون بگیم و تشریح کنیم که definite article چی است و چرا ما ازش استفاده میکنیم. بعدا باز indefinite article شروع میکنیم و تشریح میکنیم که چرا ما از اینا استفاده میکنیم. دوستانو، definite article ما براتون گفته بودم که در وقتی ما شما استفاده میکنیم که وقتی که اسم برای ما، موضوع برای ما مشخص باشه، در او حالت ما شما از definite article استفاده میکنیم. دوستانو، منگا ویلی و چې definite article په هغه وخت استعمالیږي چې کله موضوع منگ تا معلومه وي، یعنی له موضوع نه زمونگا لستونکه یا اوریدونکه خبر وي، شنونده ما یا خواننده ما از موضوع با خبر باشه، برش مشخص باشه، موضوع برشان مشخص باشه، در او حالت ما شما از definite article استفاده میکنیم. چی قسم؟ مثلا یک مثال ما براتون میگم. مثلا ما میگم که My brother has 2 cats. The black one is older. The black one is older. وګورئ دوستانو، په دې مثال کې ما ویلي چې زما ورور 2 پیشوګانې لري. هغه توره چې ده، هغه توره پیشو چې ده هغه مشره ده. برادر ما 2 پشک داره، اما سیاهش بزرگتر هستک. اینال اینجا در جمله اول شما که شنونده هستین از موضوع خبر شدین. بعدا ما گفتیم the black one. The black one. بعدا ما در به خاطر استفاده کردیم که اینال همی پیشک ها برای شما مشخص شده. The black one is older. پیشک سیاه بزرگتر هستک. دوستانو گوری په دیزی که ما ویلی چې My brother has 2 cats. زما ورور 2 پیشوګانې لري. دلته له موضوع نه تاسو خبر شوي. چې کله تاسو خبر شوي تاسو اوریدونکي یاستئ، که چېرته دا ما لیکلي وه نو تاسو به لوستونکي وایه، نو خو زه درته وایم او تاسو یې اورئ، له موضوع نه تاسو خبر شوی. د هغې نه وروسته بیا زه د استعمالومه. The black one is older. هغه توری، یعنی اشاره دلته هغه تور پیشو ته ده، یا the black cat is older. هغه تور پیشو مشره ده. دوستان عزیز ببینین اینجا My brother has 2 cats. The black cat is older. The black cat is older. هغه تور و پیشک سیاه بزرگتر هستک. اینالی از موضوع شما خبر بودین، قبل از قبل برایتان مشخص بود موضوع، نو ذکر منگا تاسو به می خاطر ما از definite article ده استفاده کردیم.
یا مثلا یا بل مثال هم در سر شریکم، یک مثال دیگر هم برایتان شریک می‌سازم دوستان عزیز. مثلا ما میگیم که I ate 2 apples. I ate 2 apples. ما 2 دانه سیب را خوردم. ما 2 مڼې وخوړلې. اوس دلته زه د چی په باره کې خبرې کوم؟ د مڼو په باره کې خبرې کوم. اوس موضوع تاسو ته واضحه شو، مشخصه شو. حالا موضوع برای شما مشخص شد. بعداً باز ما میگم که the green apple was delicious. The green apple was delicious. امو سیب سبز بسیار خوشمزه بود. هغه شنه مڼه ډیره خوندوره وه. اوس دیږي که دوستانو موضوع په اوله جمله کې تاسو ته مشخصه شوې وه، ځکه ما ویلې چې the green apple، د مې ځکه هلته استعمال کړ چې the green apple was delicious. هغه شنه مڼه خوږه وه یا سیب سبز خوشمزه بود. چون موضوع برای شما مشخص شده بود، بعدا ما گفتم که ده. امیدوار هستم که definite article درست فهمیده باشین دوستان عزیز. په دې هیله چې په definite article باندې به دوستانو ښه پوه شوي یاستئ. نو اوس راځو indefinite article ته چې indefinite article موږ څه وخت استعمالو او څنګه استعمالیږي دوستانو. definite article مو ولیده چې موضوع مشخصه وه، موضوع معلومه وه، ځکه موږ بیا د استعمالوه. دوستان عزیز definite article گفتیم که موضوع مشخص بود. حالا indefinite article در وقت ما شما استفاده میکنیم که وقتی که یک چیز برای ما معلوم نمی باشه، غیر مشخص می باشد، غیر مشخص وی، یعنی مهم نداره چې موضوع موږ ته معلومه اینو په هغه حالت که موږ تاسو indefinite article استعمالو. دوستان عزیز indefinite article برای چیزای اسمی استفاده میکنیم که در اوجا مشخص نمی باشه که چی هست. در مثال ها برایتان تشریح میکنم خوبتر و بیشتر که شما درست بفهمین. دوستان په مثالونو کې درته بیا تشریح کوم چې ښه ورباندې پوه شئ. اوس دغه indefinite article چې دي 2 دانې دي. indefinite article چند تا هستن؟ 2 دانه هستن. یکی ا، یکی هم ان. ا و ان، ا و ان، ا ان 2 دانې دي. اوس دغه ا په څه وخت کې استعمالیږي او ان په څه وخت کې استعمالیږي؟ 2 دانه هستن، یکی ا هستن، یکی هم ان. این حالی ا چی وقت استفاده میشه و ان چی وقت استفاده میشه؟ هر دویش که هستک دا دواړه چې دي دوستانو د مفرد شمیریدونکو اسمونو دپاره استعمالیږي. دوستان عزیز هر دویش که هستن برای اسمای مفرد قابل شمار که می باشه برای اونها استفاده میشه. هیچ کله هم ا او ان د جمع اسمونو دپاره استعمال نکړئ دوستانو. هیچ وقت دوستان عزیز ا و ان را برای اسمای جمع استفاده نکنین. این حال مثلا میایم با ا. ا را چی وقت استفاده میکنیم ما شما؟ ا is used for a singular countable noun that starts with a consonant or consonant sound. دوستانو گوری ا is used before a singular یا for a singular countable noun that starts with a consonant or consonant sound. څه معنا دوستانو؟ زما تیر شوی ویډیوګانې که تاسو کتلی وي په هغې کې ما واولز او کانسوننت تشریح کړي دي چې په انګلیسي کې ټول 26 د انګلیسي حروف دي چې په هغې کې 15 واولز دي او نور 21 چې دي هغه کانسوننت دي. بیا په هغې کې 2 وای او دبلیو چې دي هغې ته سیمي واول یا نیمه واول ورته وایي. د واول اواز چې ده دوستانو هغه لکه ا او ای دا د واول اوازونه دي دوستانو. دوستان عزیز اگر درسای گذشته ویدیوهای گذشته مرا دیده باشین در حروف الفبا را که من شروع کرده بودم در اونجا من گفته بودم که در انگلیسی تمامش 26 حروف انگلیسی است که 5 تا اونا چیستن؟ واول هستن. 5 تاش واول هستن که شروعش هست A E U O I. ای 5 تا چیستن؟ واول هستن. دوستان دا 15 چی دی؟ دا واولز دی په انګلیسي کې. بیا Y او W چې دی دا نیمه واول دی ته سیمی واول وایي. سیمی واولز دی چې ځینې وخت کې دا هم د پوره واول आवाज ورکوي یا ځینې وخت کې د واول आवाज ورکوي. دا دوه چې دی Y او W دی ته سیمی واول وایي په انګلیسي کې. خو
چې دا اپ کوم وخت موږ تاسو استعمالو د هغه مفرد اسم لپاره موږ تاسو استعمالو چې د هغه شروع په کانسوننت او یا د کانسوننت په आवाज باندې وي. په څه شي باندې وي؟ په کانسوننت او یا د کانسوننت په आवाज باندې چې یو اسم شروع کیږي، مفرد اسم، د هغه نه مخکې موږ تاسو ا استعمالو. دوستان عزیز، ا در وقت استفاده میشه وقتی که یک اسم شروعش با کانسوننت یعنی بی صدا، حرف بی صدا با کانسوننت و یا با صدای کانسوننت شروع میشه. اگر حرف اولش واول هم باشه ولی صدایش کانسوننت باشه، برای از ما شما چی استعمال میکنیم؟ ا استفاده میکنیم. ا. مثلا دوستانو څه رقم موږ تاسو ا ورته استعمالو؟ په پښتو کې د ا معنا یو ده. د دری معنای ا چیسته؟ یک. مثلا ما شما میگیم ا بوک، ا بوک. اوس په دې کې ا بوک یعنی یو کتاب یا یک کتاب. اوس په دې کې ا ولې راغلی؟ ځکه دا بی څه ده؟ بی کانسوننت ده. بی چی هست؟ کانسوننت هست. به او خاطر ما استفاده کردیم از ا. میگیم که ا بوک، ا بوک. I bought a book. من یک کتاب خریدم. ما یک کتاب واخیست. دوستان وسوګری I bought a book، ما یک کتاب واخیست. ا ځکه استعمال شو چې بی کانسوننت ده. که چیرته بی واول وای یا د واول आवाज درلوده بیا موږ تاسو ا نشو استعمالولای. بل دلته دغه ا موږ تاسو ویل چې indefinite article ده، نامشخص ده. دوستان عزیز، باز ما گفتیم که یک indefinite article است، نامشخص است، حرف نامشخص است. اینال شما خبر نداریم ما چی رقم یک کتاب خریدیم. شنونده ما و یا خواننده خبر نداره که ما چی قسم یک کتاب خریدیم. I bought a book. ما یک کتاب خریدم. ما یک کتاب واخیست. استاد ته معلوم نه څه رقم کتاب ده؟ انګلیسي کتاب ده، پښتو کتاب ده، دری کتاب ده، چی کتاب ده، وړوکی کتاب ده، غټ کتاب ده. په دې موضوع باندې تاسو خبر نه یاستئ. نو ځکه دې ته وایي چې indefinite article. دوستان عزیز، به می خاطر ایرا میگه indefinite article به خاطر که مشخص نیست. یک اسم برای اسم عام استفاده شده. مثلا من میگم که I bought a book. من یک کتاب خریدم. اینال کتاب معلوم نیست. کتاب خرد است، کلان است، کتاب انگلیسی است، کتاب پشتو است، کتاب چی رقم است، شما از موضوع خبر ندارین. یک اسم عام استعمال کردیم، a book، یک کتاب. دیگه به می خاطری را میگه که indefinite article یا حرف نامعین است که برای شما استفاده کردیم. یک کتاب قسمی که در فارسی ما شما میگیم که من یک کتاب خریدم. اینال معلوم نیست که چی رقم کتاب خریدی. پښتو کې هم موږ تاسو دوستانو وایي چې ما یو کتاب واخیسته، نو خبر نه څه رقم کتاب مو واخیسته. موضوع تاسو ته معلومه نه ده، اوریدونکو ته او لوستونکو ته موضوع معلومه نه ده. په definite article کې موضوع معلومه وه، په indefinite کې موضوع معینه یا مشخصه نه ده. مثلا بل مثال در سره وایم چې she has a car. she has a car. هغه یو موټر لري. اوس دینه خبر نه چې موټر تور ده، سپین ده، شین ده، وړوکی ده، امریکایی ده، جاپانی ده، څه رقم ده؟ she has a car. ا ذکر راغی چې car c کانسوننت ده، ځکه موږ تاسو ا ورته استعمال کړ. ا ځکه استعمال شو چې c کانسوننت ده، نو ا car ځکه ورته استعمال کړ. خو نامشخص هم ده چې خبر نه چې څه رقم موټر ده، د موضوع نه خبر نه، ځکه ورته indefinite article وي. او ا ځکه استعمال شو چې سی کار کې سی چی ده؟ کانسوننت ده، نو ځکه موږ تاسو ا ورته استعمالوو. یا مثلا وایي چې my brother is a teacher. my brother is a teacher. a teacher. ا ولې استعمال شو؟ یو معلوم ده. teacher t کانسوننت ده، نو ځکه موږ تاسو ا ورته استعمال کړ. بل موضوع ډیره مهمه موضوع دوستانو چې ما ویلو چې دا د قابل شمار اسمونو لپاره استعمالیږي. هغه اسمونه چې هغه حسابیږي، یو دوه درې څلور چې هغه حسابیږي. چې کوم اسمونه نه حسابیږي دوستانو د هغې لپاره هیڅ وخت او ان استعمال نه کوي. دوستان عزیز، او ان با اسمای قابل شمار استفاده میشه. هیچ وقت برای اسمایی که شماریده نمیشه برای از اونا استفاده نکنین. خب بل مثال ترازو، مثلا وایي چې a university. a university. حالا شاید شما سوال داشته باشین که university یو واول است، پس چرا ما برش ا استفاده کردیم؟ به خاطر که
اینجا یونیورسیتی صدای واول نداره، اینجا صدای کانسوننت داره. یونیورسیتی دوستانو دلته به تاسو ته پوښتنه پیدا کیږي چې یونیورسيټي ولې راغلی ده، ځکه چې دا د کانسوننت نه مخکې استعمالېده، خو دلته په یونیورسيټي کې موږ تاسو ورته استعمال کړی ده، نو ځکه دلته استعمال شوی چې دا یونیورسيټي د چی شي आवाज لري، د کانسوننت आवाज لري. لکه څنګه مې چې مخکې درته ویلو چې د هر هغه اسم لپاره استعمالېږي چې هغه قابل د شمار وي او یا په کانسوننت یا د کانسوننت په आवाज باندې شروع شوی وي، نو بیا ورته موږ څه استعمالو؟ ورته استعمالو. تاسو ته ویلو چې د واول اوازونه ای او دا د واول اوازونه دي، نو دلته دا یو چې دا یو دلته د کانسوننت आवाज ده، نو ځکه موږ تاسو ورته استعمال کړی ده یونیورسيټي. مثلا I went to a university، زه یو پوهنتون ته لاړم کنه. I went to a university، زه یو پوهنتون ته لاړم، من به یک پوهنتون رفتم. در اینجا a university ځکه او استعمال کړ چې یونیورسيټي کې आवाज د کانسوننت ده. نو دوستانو په دې هیله چې په باندې به ښه پوه شوي یاست. دوستان عزیز امیدوار هستم که با خوب فهمیده باشین که در چی وقت ما شما استفاده میکنیم. اوس راځو دوستانو ان څه وخت استعمالیږي؟ ان د هر هغه اسم، هر هغه مفرد قابل د شمار اسم نه مخکې استعمالیږي چې هغه په واول او یا د واول په आवाज باندې شروع کیږي. دوستان عزیز ان در وقت ما شما استفاده میکنیم که یک اسم شروعش با واول و یا صدای واول باشه، ما باز برش ان استفاده میکنیم. یا مثلا در انگلیسی ما شما میگیم که an is used for a singular countable noun that starts with a vowel or vowel sound. د هر هغه قابل شمار یا د شمیرلو word اسم نمخ کې استعمالیږي چې هغه په واول یا د واول په आवाज باندې شروع کیږي، نو بیا موږ تاسو ورته چی استعمالو؟ ان ورته استعمالو. دوستان عزیز ان قبل از اسمی یا برای اسمای استفاده میشه که شروع آن به واول و یا صدای واول باشه. مثلا an apple. چرا ان استفاده کردیم؟ به خاطر که اپل چیست؟ ای شروعش به ایست، ای واول است، an apple میگیم. همدا قسم مثلا an orange. چرا ان میگیم؟ ولی موږ ان ورته استعمالو ځکه چې اورنج او واول ده پکې، نو واول باندې شروع شوی ده، نو ځکه موږ تاسو ورته ان استعمال کړ. یا په پښتو کې موږ تاسو ان اپل یوه مڼه، یک سیب، د دری ما شما میگیم یک سیب، یا د پښتو میگیم یوه مڼه. ان اورنج یو نارنج، یک نارنج. یا مثلا دریم مثال درته وایم ان امبریلا یوه چتری، یک چتری. یا مثلا ما شما میگیم که an hour. اوس په دې کې تاسو دوستان وګورئ موږ ان استعمال کړی ده، خو اچ په اور کې اچ کانسوننت ده، ولی موږ تاسو ان ورته استعمال کړی ده. په دې کې دغه اچ سایلنت ده، आवाज نه لري، اور ده، نو د आवाज لري، د واول आवाज لري، نو ځکه موږ تاسو ورته ان استعمال کړی. لکه څنګه چې په تعریف کې موږ تاسو ویلي چې ان په هغه وخت کې د هغه اسم مفرد قابل شمار اسم لپاره استعمالیږي چې د هغه شروع په واول او یا د واول په आवाज باندې وي. نو دلته د اور आवाज د واول ده، نو ځکه موږ تاسو وایو چې an hour یعنی یو ساعت یا یک ساعت. دوستان عزیز اینجا ان را به خاطر استفاده کردیم که د اور اچ سایلنت است و صدای از که است صدای واول است، به او خاطر ما برش ان استفاده کردیم، گفتیم که an hour یعنی یو ساعت یا یک ساعت. امیدوار هستم دوستان عزیز که indefinite article خوب درست فهمیده باشین. په دې هیله چې دوستانو په indefinite article باندې ښه پوه شوي یاست. بیا هم درته وایم چې دوستانو هیڅ وخت د هغه اسم لپاره استعمال نه کوئ چې هغه نشمیرل کیږي. دوستان عزیز هیچ وقت برای اسمای استفاده نکنین که او قابل شمار نباشه. مثلا موږ تاسو نشو ویلی چې مثلا I am drinking a water.
موږ تاسو نشو ویلای نمیتونیم که بگیم به خاطر که ولی نشو ویلای ځکه چې اوبه شمیرل کیږي نه په پښتو کې موږ تاسو نشو ویلای چې زه یو اوبه څښم یا من یک آب را می نوشم یک برش استفاده نمی کنیم در پشتو و دری همچنان ما استفاده نمی کنیم در انگلیسی همچنان برش استفاده نمیشه نو دوستانو هیچ کله د هغه اسم د پاره می استعمالوي چې هغه نشمیرل کیږي یا مثلا can you please give me a sugar can you please give me a sugar کولای شي ماته یو بوره راکې نکیږي کنه نو اورته نشو استعمال ځکه بوره نشمیرل کیږي حالا ما نمیتونیم که بگیم که can you please give me a sugar میتونیم که لطفا یک بوره بریم بتین بوره حساب نمیشه پس ما نمیتونیم که بگیم a sugar یا a water یا مثلا هر چیزی دیگه که an oil مثلا ما نمیتونیم که بگیم که I need an oil یا روغن ضرورت دارم یا غوړی می پکار دی an oil ورته نشو ویل دوستانو نو هیله ده چې دا صرف د هغه اسمونو لپاره استعمال کړئ چې هغه د شمیر وړ وي فقط برای اسما استفاده میشه که او قابل شمار باشه دوستان عزیز یک اکسرسایز هم رایتان شریک میکنم دوستان عزیز لطفاً می اکسرسایز شما خانه پوری کنین در کامنت باز بریم بنویسین که در اول چی میه در دوم چی میه در سوم چی میه در چهارم فقط شماره بتین و امو حرف نوشته کنین که امیه یا ان میه دوستانو یو اکسرسایز در سر شریکوم په دې اکسرسایز کې صرف په کامنت کې دا راته ولیکئ چې اول نمبر ورته ورکړئ اول بیا ولیکئ چې اول کې ا راځي که ان راځي یا دویم مثلا ا راځي که ان راځي که ټوله جمله لیکئ لا ښه او که ټوله جمله نه لیکئ نو صرف شماره ورکړئ او په هغه کې راته ولیکئ چې کوم هغه مثلا کوم ځای کې استعمالیږي زه به درته هر مثال ولولم خانه خالی تاسو ډکه که خالی ځای تاسو ډکه دوستانو هر مثال براتان دوستای عزیز میخوانم خانه خالیش شما پر میکنین در کامنت بریم بنویسین که در خانه خالی چی میه مثلا اول She has nice car در خانه خالی چی میه She has nice car دوستان اوس دې کې په دې خالی ځای کې څه شی راځي هغه تاسو راته ولیکئ دوم My friend is old man My friend is old man زما ملګری یو زوړ سړی ده دوست من یک آدم پیر است این حال در خانه خالی چی میه دریم She is beautiful girl She is خانه خالی beautiful girl The beautiful نمخ که ارازی که ان رازی دوستانو تاسو راته ولیکئ دوستان عزیز قبل از beautiful امیه یا انمیه او را شما بنویسین I went to university I went to university زه پوهنتون ته لاړم من پوهنتون رفتم در خانه خالی چی میه؟ خانه خالی ځای کې څه راځي دوستانو تاسو ولیکئ I will see you in خانه خالی hour I will see you in خانه خالی hour زه به تاسو یو ساعت وروسته ووینم من شما را یک ساعت بعد خواهم دید اینجا در خانه خالی چی میه؟ شما بنویسین ډیر زیاته مننه دوستانو بیا هم که څه پوښتنه څه لري هیله ده چې په کامنټ کې راته ولیکئ دوستانو که چیرته ښه ورباندې نه یاستئ پوه شوي زه به بیا هم درته تشریح کړم په کامنټ کې هم در سره کمک کولی شم دوستان عزیز اگر درست نفهمیده باشین لطفا در کامنت بنویسین من میتونم در اوجا هم برایتان کمک کنم یگان جمله را که شما دوستان عزیزان می نویسین ما درستش میکنم برایتان و من در خدمت شما عزیزان هستم هر سوال داشته باشین با امید از اینکه این درس هم خوب یاد گرفته باشین و انشالله که منتظر درس آینده باشین دوستانو په دې هیله چې په دې درس باندې ښه پوه شوي یاستئ و او د راتلونکي درس په انتظار اوسئ انشالله هغه به هم در سره شریکوم په نږدې وختونو کې بیا هم هیر مو نشي زما یوټیوب چینل در سره سابسکرایب کړئ او له ملګرو سره هم شریک دوستان عزیز فراموش نکنین که چینل یوتیوبی من را سابسکرایب کنین و با دوستانتان هم شریک کنین ژوندی دی افغانستان
زنده باد افغانستان.